السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د واتساپ اکاونټ لوګ اوټ کړئ. او دوستانو اوس که چیرې تاسو په خپل موبایل کې په بل نمبر باندې د واتساپ اکاونټ جوړ کړی وي او اوس تاسو غواړئ چې هغه واتساپ اکاونټ له خپل موبایل څخه لوګ اوټ کړئ، هغه واتساپ نمبر له خپل موبایل څخه ختم کړئ او په بل نمبر باندې د واتساپ اکاونټ جوړ کړئ، نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د موږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو اول عرض زم په خپل موبایل کې واتساپ خلاصوم. نو تاسو کتلی شئ چې زما په موبایل کې الریډي یو واتساپ اکاونټ خلاص ده. نو زه اوس راځم دغه واتساپ اکاونټ لوګ اوټ کوم او په بل نمبر باندې د واتساپ اکاونټ جوړوم او ګوره په واتساپ کې د لوګ اوټ بټن نشته، یعنې په واتساپ کې تاسو یو اکاونټ نشئ لوګ اوټ کولی. خو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته یوه طریقه درښیم، د هغې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره په خپل موبایل کې د واتساپ اکاونټ لوګ اوټ کولی شئ. نو دې لپاره به تاسو اول د خپل موبایل سیټینګز خلاص کړئ. کله چې تاسو د خپل موبایل سیټینګز خلاص کړئ په سیټینګز کې به تاسو د ایپس په نامه یو اپشن پیدا کړئ. په ایپس باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایپس باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو په منیج ایپس باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په منیج ایپس باندې کلیک وکړئ دلته به اوس تاسو واتساپ پیدا کړئ. که چیرې دغه اپشن تاسو نشئ پیدا کولی په سیټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیټینګز باندې کلیک وکړئ تاسو ته به پورته سرچ بټن درکړي، په سرچ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سرچ باندې کلیک وکړئ په سرچ کې به تاسو ایپس ولیکئ. کله چې تاسو ایپس ولیکئ لاندې به تاسو ته ایپس راوړئ، په ایپس باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا په منیج ایپس باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په منیج ایپس باندې کلیک وکړئ دلته به اوس تاسو واتساپ پیدا کړئ او په واتساپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په واتساپ باندې کلیک وکړئ لاندې به تاسو د کلیر ډیټا په نامه یو اپشن درکړي، په کلیر ډیټا باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به تاسو په کلیر آل ډیټا کلیک وکړئ، په اوکې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ نو ستاسو په موبایل کې به د واتساپ اکاونټ لوګ اوټ شي. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې زموږ په موبایل کې د واتساپ اکاونټ لوګ اوټ شو. نو اوس په هر نمبر باندې د واتساپ اکاونټ جوړوئ نو په هغه نمبر باندې تاسو د واتساپ اکاونټ جوړ کړئ. او دوستانو یوه بله طریقه هم درښیم، که چیرې بیا هم تاسو په سیټینګز کې هغه اپشن نه کوئ پیدا بیا به سمپل تاسو په واتساپ باندې کلیک ونیسئ. کله چې تاسو په واتساپ باندې کلیک ونیسئ دلته به تاسو ته د ایپ انفو په نامه یو اپشن درکړي، په ایپ انفو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایپ انفو باندې کلیک وکړئ لاندې په کلیر ډیټا کلیک وکړئ او په کلیر آل ډیټا باندې به تاسو کلیک وکړئ، په اوکې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو ستاسو په موبایل کې به د واتساپ اکاونټ لوګ اوټ شي. نو دوستانو د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره په خپل موبایل کې د واتساپ اکاونټ لوګ اوټ کولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.